بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي فتوا باید څنګه څوک ورکړي، شرایط یې څه دي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې فتوا دا اصلا یو مستقل فن دی، یو مستقله دوره ده، نو دا خو په څو لنډو ټکو کې تشریح کېدلی نسي. اصل خبره دا ده چې فتوا یعنی قول الفتا، هغه ځوان قول په څو اقوالو کې انتخابول، دا د هغه چا کار دی چې هغه د فتوا د ورکولو په اصولو پوهیږي. په اوس عصر کې اصلا د فتوا نقل دی، یعنی دا چې په قدیمو علماو د قرآن او د احادیثو څخه د مسائلو استنباط کړی دی، په هره مسله کې یا په قرآن دلیل ویلی دی، یا یې په احادیثو دلیل ویلی دی، یا یې په اجماع دلیل ویلی دی، یا یې په قیاس دلیل ویلی دی. د اوس زمانې علما د دوی وظیفه صرف دا ده، هغه کار چې علماو کړی دی، هغه استنباط یې کړی دی، استخراج د مسائلو یې کړی دی، خو هغو اقوالو کې هغه صحیح قول انتخابول، همدې ته فتوا وایي. او که چیرې یو څوک مفتی وي، نو هغه بیا په دې اصولو باندې پوهېدلی سي چې څو اقوال په یو مسله کې مختلف سره راسي، کوم قول د فتوا لپاره انتخابېدلی سي. دا بیا خپلې اصطلاحات لري چې عامو خلکو ته معلومېدلی نسي. خو لنډه دا چې یو څوک عالم وي، د فتوا اصول یې ویلي وي، هغه کس حق د دې لري چې فتوا ورکړي، او په دغه د علماو په اقوالو کې یو قول چې هغه د فتوا لپاره خاص کړل سوی وي، هغه خلکو ته ورپناه کړي. او که چیرې یو چا ته دغه اصول معلوم نه وي، نو هغه که چیرې د دې څه ډډه او پرهیز وکړي، په دې کې ګټه د دنیا او د آخرت ده. قدیمو علماو خو تقوا ادا کول چې په یو مسله کې به یې لږ شک و، هغه فتوا به یې هم نه ورکول. والعجیبه دا ده، لاس د ده خلاصېږي او مسؤلیت زه ولې پر غاړه واخلم. په اوس زمانه کې خو بدبختي دا ده چې هر څوک په دین کې خبرې کوي، هر څوک دلیل پکښې وایي، هر څوک په دې خوشحاله کېږي چې زه یو چا ته فتوا ورکم. خو دا ډېر خطرناک کار دی، او ځان ځینې ساتل، احتیاط کول، تحقیق کول، تدقیق کول، دا لازمي عمل دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.